د طالب بندیانو په اړه تازه خبر. افغان حکومت د څومره بندیانو د خوشي کولو اعلان یو ځل بیا وکړ. افغان حکومت تازه سوي دي د بندیانو په اړه. طالبان به څومره بندیان خوشي کړي دلته یې له موږ سره په دې ویډیو کې کتلی شئ. درنو لیدونکو سلام، وخت مو په خیر. افغان حکومت وایي 400 نور طالب بندیان خوشي کوو. افغان حکومت له طالبانو سره د سولې مخامخ خبرو د پیلېدو لپاره په یو نوي اقدام کې د نورو طالب بندیانو د خوشي کېدو خبر ورکړی دی. افغان حکومت وایي د سولې مذاکراتو د پیل لپاره ټول هغه اقدامات چې اړین وو ترسره کړي دي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې حکومت په پام کې لري نن ورځ یکشنبه د جولای 15 400 نور طالب بندیان له زندانه خوشي کړي. ښاغلی صدیقي زیاتوي د یکشنبې په ورځ 400 نور کسان طالبان له بنده خوشي کیږي. دا اقدامات ټول د دې لپاره دي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې وروسته طالبان د سولې مخامخ خبرو ته راشي. ښاغلي صدیقي زیاته کړه چې په همدې ورځ به د افغانستان حکومت د بندیانو د خوشي کېدو لړۍ په اړه خپل وروستی دریځ هم اعلان کړي. که افغان حکومت نن یکشنبه دا شمیر طالبان خوشي کړي نو د حکومت لخوا د خوشي شویو طالب بندیانو شمیر به شاوخوا 3.5 تنو ته ورسیږي. په همدې حال کې د ارګ چارواکي له طالبانو غواړي دوی هم د حکومت د اقداماتو متناسب ګامونه واخلي او هغه 1000 تنه حکومتي ځواکونه چې له طالبانو سره بندیان دي باید خوشي کړي. وسلوالو طالبانو تر اوسه تر 500 زیات افغان ځواکونه خوشي کړي دي. لیدونکو په دې هیله چې دا ویډیو به مو راسره تر پایه پورې کتلی وي. که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل هم سبسکرایب کړئ.